أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سورة آل عمران 102 نمبر آیات ته. د آیات نه وروسته بعضې آداب ذکر کوي الله رب العالمین مؤمنانو ته چې تقوا وکړي، دارنګه اتفاق او اتحاد ترمنځ راولي، اختلافات مه کوي او داسې نور. او د دې ترڅنګ به بیا د اهل کتابو بعضې اقسام ذکر کړي، نیکان او بدان خلک. بیا به نیکانو ته بشارت او زیری ورکړي، او هغه خلک چې هغوی بدان دي نو هغوی ته به قسمه قسم زجرونه او تخویفات ورکوي. یا ایها الذین آمنو، آیت کریمه کې الله رب العالمین اول ادب ذکر کوي مؤمنانو ته، حاصل دا دی چې تر مرګ وخته پورې په اسلام باندې باقي پاتې شي. یا ایها الذین آمنو، یا هغه کسانو چې ایمان هم راوړی، اتقوا الله، ویره کوئ د الله نه، حق تقاته، په پوره ویرې سره الله رب العالمین نه په کامله طریقه باندې ویره کوئ او تقوا حاصله کوئ. ولا تموتن، او مه مړه کیږئ تاسې الا وانتم، الا مگر وانتم، په داسې حال کې چې تاسې مسلمون تابعدار یې. داسې حالت کې تاسې باندې مرګ راشي چې تاسې مسلمانان یې، تابع یاستئ الله رب العالمین ته. واعتصموا بحبل الله جمیعا، آیت کریمه کې الله رب العالمین دویم ادب ذکر کی او د دې ادب فائدې به هم ذکر کی. ادب دا دی چې د الله رب العالمین پر رسۍ باندې چې قرآن دی هغې باندې منګولې ولګوئ. او د دې فایده دا ده چې الله رب العالمین به ستاسې زړونو کې محبت او مینه واچوي او د جهنم د اور نه به تاسې بچ کړي. واعتصموا، منګولې ولګوئ، بحبل الله، پر رسۍ د الله باندې، جمیعا ټول. حبل الله نه مراد قرآن کریم دی یا دین اسلام دی یا د مؤمنانو جماعت دی. د مؤمنانو جماعت سره پاتې شي، قرآن باندې منګولې ولګوئ او دین اسلام باندې منګولې ولګوئ. ولا تفرقوا، ډلې ډلې مه کیږئ، جدا جدا مه کیږئ، ډلې ډلې مه کیږئ. واذکروا نعمت الله علیکم، او یاد کړئ نعمت د الله تعالی علیکم په تاسې باندې، اذ کنتم، کله چې وئ تاسې اعداء دشمنان، تاسې ترمنځ دشمني وه. فالف بین قلوبکم، فالف نو جوړه ښې راوستلو، بین قلوبکم، په مابین د زړونو ستاسو کې. فاصبحتم، نو شوئ تاسې بنعمته، په سبب د نعمت د هغه اخوانا، رونه. د الله رب العالمین په نعمت باندې تاسې ورونه وګرځېدلې او زړونو کې ورته محبت او مینه واچوله. د نبي صلی الله علیه وسلم زمانه کې اوس او خزرجو د کلونو دشمنانې وي، خو لیکن کله چې اسلام راوړلو، په دین باندې منګولې ولګولې، قرآن کریم یې ومنودلو، الله رب العالمین یې زړونو کې محبت واچوله، ورونه وګرځېدل. نو دا دنیایي فایده ده. وکنتم علی شفا حفرة، دې کې اوس اخروي فایده ذکر کوي، او هغه دا ده چې الله رب العالمین به جهنم نه خلاص کړي. جهنم نه به الله رب العالمین تاسې په دې سره خلاص کړي. وکنتم، او وئ تاسې علی شفا حفرة، په غاړه د کندې، علی شفا، په غاړه، حفرة، د کندې، من النار، د اور. فانقذکم، نو بچې کړئ تاسې منها د هغې نه. کذالک یبین الله، همدارنګه بیانوي الله تعالی لکم آیاته، لکم تاسې ته آیاته، احکام خپل، لعلکم، دې دپاره چې تاسې تهتدون، هدایت ومومئ. ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر، آیت کریمه کې الله رب العالمین دریم ادب ذکر کوي، او حاصل د دې ادب دا دی چې د نورو خلکو اصلاح لټوي، د نورو خلکو اصلاح کوي، چې هغې ته ویلی کېږي دعوت. کفارو ته، منافقینو ته، او دارنګه اهل کتابو، یهودو، نصاراو ته دعوت کوي. ولتکن، او وي دې منکم ستاسې نه امة، یوه ډله، یدعون، چې دعوت کوي، الی الخیر، خیر طرف ته، یو جماعت او ډله دې په تاسې کې وي. دلته دعوت خاص کړی دی یو جماعت او ډلې پورې. دې وجه محل علم دا ذکر کوي چې دعوت د هغه خلکو کار دی چې په حلال او حرام باندې پوهېږي. یو څوک چې په حلال او حرام باندې نه پوهېږي نو هغه څرنګه دعوت کوي. نو دې د وجې نه انسان به امر بالمعروف هغه وخت کوي چې هغه په معروفاتو پوهېږي، نهی عن المنکر به هغه وخت کوي چې هغه
منکرات باندې علم لري. ويأمرون وامر بکی بالمعروف پنیکی وینهون او منکی عن المنکر د بدینا خلکو ته امر پنیکی باندې کیو د بدیو نه منکی. واولئک هم المفلحون واولئک او دغه کسان هم المفلحون هم دوی کامیاب دي. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ایت کریمه کې الله رب العالمین څنګه اثر د ترک د دعوت ذکر کی. دعوت چې نه کې امر بالمعروف نه کې نهي عن المنکر نه کې نو په جامعه کې اختلافات راولاړي تفرقي او جماعتونو به جوړي. ولا تكونوا تاسم کې کالذین پشان دا کسانو تفرقوا چې ډلې شول مختلف ډلې شول. مراد د دین اهلی کتاب دي چې نبی صلی الله علیه وسلم ورته حدیث کې اشاره کړې ده چې هغه دوا ویاړلې شو دا امت به درې ویاړلې جوړيږي. واختلفوا اختلاف وکړو من بعد ما جاءهم البينات من بعد ورست ما داغنا جاءهم البينات چراغ لدوی تال بینات خکار دلیلنا کار دلائل او معجزات غي تراغل خو به اختلاف وکړلو. واولئک او دغه خلق لهم دوی د پار عذاب عظیم عذاب لوی دی لوی عذاب به دي خلقو د پار. یوم تبیض وجوه وتسود وجوه. ایت کریمه کې الله رب العالمین واستمخ کې نتیجه ذکر کړي. کله چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر دعوت وی الله رب العالمین مداسي خلقو مخونه سپینای. اسوک چې په تفرق او اختلافاتو کې واقع کیږي الله رب العالمین به مخونه توري. یوم باغ ورځ تبیض چې سپین بشي وجوهن بعضی مخونه وتسود او تور بشي وجوهن بعضی مخونه به تور شي بعضی سپین. فاما الذين نهر کسان اسودت وجوههم چې تور بشي وجوههم مخونه داغي ناغي ته ویل کیږي اکفرتم تاسو کفر کړه بعد ایمانکم رست د ایمان تاسینا فذوقوا العذاب وسک عذاب بما کنتم سبب داغه چې تاسو تکفرون کفر کولو. واما الذين وهر کسان بيضت وجوههم چې سپین بشي وجوههم مخونه داغي ففي رحمت الله نو دوی به پر رحمت د الله تعالی کې وي. هم دوی به فيها پاغي کې خالدون همیشه به دوی د الله رب العالمین پر رحمت کې وي. تلک آیات الله نتلوها عليك بالحق. ایت کریمه کې صدق د نبی صلی الله علیه وسلم دا پیغمبر ګوره چې دا خبرې کوي دا ځان نه کوي. تلک دا چې ذکر شو آیات الله آیاتونه د الله تعالی دي نتلوها چلولو مونږ غي لرا عليك پتاوان بالحق په حق سره. وما الله او نه الله تعالی یرید چې غواړي ظلم کول للعالمین په مخلوقات باندې. ولله ما في السماوات وما في الارض. ایت کریمه علت ته ما قبل لپاره الله رب العالمین ذکر ظلم نه کوي چې د الله په اختیار کې اسمانونه او زمکې دي. الله رب العالمین قادر ذات ته دې د وجه الله رب العالمین ظلم نه کوي. ولله او خاص د الله د پاره ما اختیار دا غ سيزونو د په سماوات چې په اسمانونو کې دی او ما او دا غ څه فلر دی چې په زمګه کې دی. و الى الله او خاص الله طرف ته ترجع الامور ګرځولې بشي ټول کارونه به الله رب العالمین ته ګرځولې شي. کنتم خیر امه اخرجت للناس. ایت کریمه کې الله رب العالمین ترغیب ورکړي دعوت او فائدہ دعوت په ذکر کې چې دې کې خیریت او غرواله پروت ده. کنتم وی تاسو خیر امه غره امه اخرجت راويستل شوی است للناس د پاره د خلکو د فائدې د پاره راويستل شوی است. تأمرون امر بکوي تاسو بالمعروف پنیکی سره وتنهون او من بکوي تاسو عن المنکر د بدینا. دا د مسلمان وظیفه ده. قرآن کریم کې چې اکثر ځایونو کې وګورئ نو امر بالمعروف او نهی عن المنکر په دوه ذکر کیږي. د دې وجه هم دا چې علی لموي چې یوازې امر بالمعروف په نیکی باندې امر کول یا یوازې نهی عن المنکر په یو جانب باندې عمل کول دا صحیح طریقه نه ده. همدا وجه ده چې د نبی صلی الله علیه وسلم په سنتو کې د دعوت خاص اصول پراته دي ناشنا اصول دي. پکار دا چې دعوت او امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نبی صلی الله علیه وسلم دا اصول موافق وي. دا نه چې د ځان نه پکې اصول جوړه او د ځان نه پکې حلال او حرام را جوړه. لکه نن سبا عام مسلمانانو د امارت د
امر بالمعروف او د نهي عن المنکر لایحه او دغه جریده لیدلې وي ناشنا اصول پکې عجیب خبرې خو دا دي چې امر بالمعروف او نهي عن المنکر به یوازې د افغانستان په قلمرو کې وي لکه تاسو 12مه صفحه د جریده وګورئ دا رنګ ناشنا قانون دا چې امر بالمعروف او نهي عن المنکر دا به د حنفي فقه موافق وي سبحان الله حنفي فقه قرآن او سنت پرې د حنفي فقه موافق وي لکه 14مه صفحه 13مه صفحه یو 9مه صفحه دا تاسو وګورئ الته دا رنګ د زنانو आवाज معورت ګڼل دی سبحان الله 14مه صفحه تاسو وګورئ دا لایحه او دا جریده د زنانو आवाज معورت دی حال دا چې دا د حنفي فقه هم خلاف خبره ده نو لہذا د دعوت او د امر بالمعروف او د نهي عن المنکر اصول او ضوابط د محمد رسول الله د سنتونو اخیستل کیږي خپل به محتسب امر بالمعروف او نهي عن المنکر چې څوک کوي هغه باندې به عامل وي هغه ته حرام او حلال معلوم وي نن سبا تاسو د امارت حال وګورئ سبحان الله کوم منکرات چې په دغه جریده کې راوړي دي هغه ټول مرتکبین هم دوی دي زنانو ته قتل منکرات دي 28مه صفحه کې ذکر کړی دي دا بالکل صحیح خبره ده ولیکن نن د دوی حال وګورئ د مشرانو تر کشرانو پورې ټول زنانو سره ناستي مرکې ور سره کوي دارنګ مجلسونه طعامونه ډوډۍ ور سره خوري سبحان الله دارنګ وي محتسبین د صحابه کرامو د سلف په قدردانی باندې مکلف دي دا بالکل صحیح خبره ده ولیکن برته وګوره د دوی نظام روافض ته څومره ازادي ورکړي ده دغه هغه تکیه خانی او عبادت خانی ساتي په هغه کې د صحابه کرامو د سلفو څومره سپکاوي کوي څومره اهانت کوي په منکراتو کې نشئی سيزونه راوړي دي حال دا چې بازارونه د نسوار او د تمباکونه ډک دي دا څنګه امر بالمعروف او نهي عن المنکر ده مقصد دا د عزتمندو چې امر بالمعروف او نهي عن المنکر دا یو چت عمل ده ولیکن خپل اصول ضوابط لري چې قرآن او سنت نه باید هغه واخیستل شي ځان نه باید پکې سړی اصول او ضوابط جوړ نه کړي وتؤمنون ایمان بلری بالله بالله باندې ولو آمن اهل الكتاب دې جمله کې اوس الله رب العالمین اهل کتاب ته دعوت د ایمان ورکړي چې د خیریت کې د نور مؤمنانو سره یو ځای شي ولو آمنوا کچیر ایمان راوړلو اهل الكتاب اهل کتابو کتاب والو ایمان راوړلو يهود او نصارا مراد دي لکان نو خامخا وب خیرا غره لهم دوی لرا بدا غره منهم المؤمنون بعض دوی مؤمنان دي واکثرهم الفاسقون واکثرهم او ډیر د دوی نه الفاسقون فرمان دي مؤمنان پکې لګ دي او اکثره چې هغه فاسقان دي کفار دي مشرکین دي لن يضركم الا اذى دات نو صلی الله رب العالمین احوال د فاسقینو ذکر کی بعضی احوال د فاسقینو به ذکر کی لن يضركم هیڅ چیرې zarar نشي در کولای دوی تاسو ته الا مگر اذن د جبه zarar اسی د جبه بدی رد بوي نور zarar دوی تاسو ته نشي در کولای وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ او کدی چیرې جنگو کی تاسو سره ولوکم نو بغرزي تاسو ته لدبار شاګانې به وګرځي بوزدل خلک دي ثم لا ينصرون بیا ود دوی سره هیڅ مدد نشي کېدلی ضربت عليهم الذلة اينما ثقفوا یاد کې اوس نور احوال د دوی ذکر کی د فساق او د فاسقون احوال به ذکر کی ضربت تا پکړې شوی د عليهم الذلة په دوی باندې ذلت اينما ثقفوا هر چیرته چې ومندل شي دوی الا مگر بحبل من الله چې منګولې ولګي پر سید الله باندې وحبل من الناس او پر سید خلقو د مؤمنانو په لار باندې روان شي او الله رب العالمین په کتاب باندې منګولې ولګي نو به دې ذلت نخلاص شي وباء وقت شوی دي دوی بغضب په غضب من الله د الله د طرفنا په غضب ککړ شوی دي وضربت وهل شوی د عليهم په دوی باندې المسکنه خواري او فقیرین په باندې وهل شوی ده ذالک بانهم كانوا دغه اوس د علتونه ذکر کی د دې ذلت او د خواري او غضب ذالک دا بانهم په دی وجه چې یقینا دوی كانوا يكفرون چې کفر کوي بیاات الله پایاتونو د الله سره ويقتلون الانبیاء وجل به پیغمبران بغیر حق بغیر د جرم شرعینا بغیر د حق نه او بغیر د شرعي جرم نه وجل ذالک دا بما عصوا په سبب د دې چې دوی بنا فرمانی کولا وکانوا ودی یعتدون د حد نه تجاوز کولو دا ټول علتونه شو د پاره د ما قبل د ذلت او د دوی د عذاب
لیسو سواء من اهل الكتاب ایت کریمه کې وصلی الله رب العالمین تقسیم د اهل کتابو کوي چې بعضی پکې نیکان خلک هم شته. عبد الله ابن سلام رضی الله عنه او داسې نور بعضی ایمان نه وړو. لیسو ندی دوی سواء برابر من اهل الكتاب بعضی د اهل کتاب نه امه یو ډله ده قائمه چې ولاړه ده د الله په دین یتلون الولدی آیات الله آیاتونه د الله انا الليل په وختونو د شپه کې وهم یسجدون او د سجدي کوي. الله رب العالمین ته سجدي کوي او د شپې وختونو کې دی الله رب العالمین آیاتونه لولي. یؤمنون بالله ایمان راوړي دوی بالله په الله باندې والیوم الاخر او په ورځ وروستنۍ باندې ويأمرون او امر کوي دی بالمعروف په نیکۍ سره وینهون او منع کوي دی عن المنکر د بدینا ويسارعون او کوشش کوي دوی فی الخیرات په نیکو کارونو کې واولئک او دغه خلق من الصالحین د نیکانو د ډلې نه دي. وما يفعلوا من خير فلن يكفروه ایت کریمه کې اوس بشارت او زیری دی قسم خلق تو ورکی. وما يفعلوا او هغه چې دوی کوي من خیر د خیر کارنا د نیک کار نه کوي فلن يكفروه نو هیڅ چیرې به محروم نشي دوی داغي د اجرنا داغي د اجر نه به دوی محروم نشي. والله والله تعالی علیم وهدى بالمتقین په متقیانو باندې. ان الذين كفروا لا تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا دغه اوس تخویف ورکړي الله رب العالمین هغه دویم فریق ته. ان الذين كفروا یقینا هغه کسان چې کفر یې کړي لن تغني هیڅ ود فن کی عنهم د دوی نه اموالهم مالونه د دوی ولا اولادهم او اولادونه د دوی من الله د عذاب د الله نه شیئا هیڅ یو څیز الله د عذاب نه دوی مالونه او د اولادونه به هیڅ شی دفن کی. و اولئک او دغه خلق اصحاب النار خاوندان د اور دي هم دوی به فيها پاغه کې خالدون همیشه وي. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا ایت کریمه کې وصلی الله رب العالمین جواب دی او سوال او مثال ذکر کړي. حاصل د سوال دا دی چې دوی خو دنیا کې کله کله صدقات کوي کنه نیک نیک کارونه کوي پلچک جوړي او دارنګه سرکونه او لارې وغیرہ جوړي کنه. الله رب العالمین جواب کوي چې دی د اعمال برباد دي ځکه ایمان ورکې نشته دی. د دې د اعمالو مثال داسې دی لکه یو تیز باد وي هغه کې ګلۍ هم وي هغه یو فصل ته ورسیږي هلاک او تباهي کوي نو دارنګه د دوی اعمال هم هلاک او تباهي دي ختم دي. مثل ما ينفقون مثال دا هغه څیز ينفقون چې دوی خرچه کوي فی هذه الحیات الدنیا په دې ژوند دنیاوي کې په دې ژوند دنیاوي کې چې خرچه کوي کمثل ریح پشان دا هغه باد دی فیها چې پاغې کې سرون ګلۍ وي ګلۍ پکې وي اصابت حرث قوم اصابت چې ورسیږي حرث قوم فصل دی او قوم ته ظلمو چې ظلمې کړی وي انفسهم په خپلو ځانونو باندې فاهلکته نو هلاک کی هغې لره تباه او هلاک کی نو دوی اعمال هم داسې هلاک او تباه دي. وما ظلمهم الله او ظلم نه دی کړی په دوی باندې الله رب العالمین ولكن انفسهم لیکن دوی په خپلو ځانونو باندې یظلمون ظلم کوي. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم د ایت کریمه کې وصلی الله رب العالمین بل ادب ذکر کوي او بل اصل ذکر کوي چې هغه د موالاتو د کفارو نه اجتناب او ځان ساتل دي. مخکې اهل کتابو ذکر وشو کنه د هغې خباثتونه ذکر شولو تخویفات ورته ورکړی شو. اوس مؤمنان د هغوی د دوستانې نه منع کوي دوی سره دوستانه مه کوئ دا ستاسې دشمنان دي. یا ایها الذین آمنو ای هغه کسانو چې ایمان هم راوړی لا تتخذو منیسئ بطانة دوستانه د راز پټه دوستانه او د راز دوستانه منیسئ من دونکم سوا ستاسې نه مؤمنان ناخوا د بل چا سره دوستانې مه کوئ. لا یألونکم خبالا دین اوس علتونه دې ذکر کوي ولې دې سره دوستانه مه کوئ ځکه دوی همیشه دپاره دا غواړي چې تاسې کې فسادونه خپاره کړي او تاسو چې څه شی په مشقت کې اچي تکلیف کې ماچي نو هغه ستاسې دپاره دوی خوښوي. لا یألونکم کمی نه کوي دوی په تاسې کې خبالا د فساد کمی دوی په تاسې کې نه کوي. ودو خوښوي دوی ما هغه څیزه عنتم چې په تکلیف کې اچي تاسې. قد بدت البغضاء یقینا ښکاره شوې د البغضاء کینه من افواههم د خولو د دوی نه د منافقان او کفار وخت په وخت باندې د دوی د خولو نه چې دی عداوت او دشمني وځي.
وما تخفي هغه چې پټ ساتي صدورهم سینې د هغوی اکبر ډېر لوی دي په سینو کې چې دوی کم بغض او حسد او کینې دي نو هغه ډېر لوی دي قد بینا یقینا بیان کړي دي موږ لکم تاسو ته آیات نخې د دشمنۍ د دوی د دشمنۍ نخې موږ درته بیان کړي دي ان کنتم تعقلون که تاسې عقل لرئ ها انتم اولئک تحبونهم ولا يحبونكم دایته کریمه کې الله رب العالمین نور علتونه ذکر کړي د دوی د دشمنۍ او دایته کریمه بارک مفسرین وایي چې دا د منافقانو پورې خاص دی ځکه وروسته جمله کې هم راشي واذا لقوکم قالوا آمنا ها انتم خبردار تاسې اولئک مؤمنانو تحبونهم من کوي د دوی سره ولا يحبونكم دوی من نه کوي تاسې سره مراتب منافقان دي وتؤمنون او ایمان لري تاسې بالکتاب كله بالکتاب په کتابونو كله ټولو باندې تاسو په ټولو کتابونو باندې ایمان لري او دوی بیا هغسې نه دي واذا لقوکم او کله چې مخامخ شي دوی تاسې سره قالو دوی وایي آمنا مونږ ایمان راوړی واذا خلو او کله چې جدا شي عضو چکونه لګي علیکم دستاسې په خلاف الانامل د خپلو ګوتو په سرونو باندې من الغیظ د وجې د غوسې نه کله چې تاسې نه جدا شي نو بیا د ډېرې غوسې نه چې دی د خپلو ګوتو په سرونو باندې چکونه ولګوي قل موتو بغیظکم قل ته ورته ووایه موتو مړه شئ بغیظکم په غوسې خپلې سره په خپلې غوسې باندې مړه شئ ان الله یقینا الله تعالی علیم پوهه ذات دی بذات الصدور په هغه خبرو باندې الصدور چې په سینو کې دي الله رب العالمین په دې باندې عالم او پوهه ذات دی ان تمسسکم حسنه تسؤهم دایته کریمه کې الله رب العالمین اوس نور علتونه ذکر کړي دا خو هغه خلک دي چې تاسو ته خوشحالي رسیږي دوی خفه کیږي او تاسو چې مشقت کې پریوځئ تکلیف کې پریوځئ نو دوی خوشحالیږي تاسو په شکست باندې دوی خوشحالیږي او په فتح باندې مو خفه کیږي نو دوی سره څنګه تاسو دوستانه کوئ ان تمسسکم کچېرې ورسیږي تاسو ته حسنه ښه حالت خوشحالي درته ورسیږي فتح درته ورسیږي تسؤهم خفه کوي دوی لره دوی په هغې باندې خفه کیږي وان تصبکم او کچېرې ورسیږي تاسو ته سیئه بد حالت کچېرې ته شکست درته ورسیږي یا بل کوم مصیبت راشي نو یفرحو خوشحالي کوي دوی بها په هغې سره دوی به په هغې باندې خوشحالی وان تصبروا وتتقوا وان تصبروا او کچېرته صبر وکړلو تاسې وتتقوا تقوا مو کړله لا یضرکم ضرر به درنه کي تاسې ته کیدهم مکرونه د دوی شیئا هیڅ ضرر ان الله بما یعملون محیط ان الله یقینا الله تعالی بما یعملون باغ عملونو چې دی کوي محیط ناګرونکی ذات دی اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك